السلام علیکم دوستانو د فلم دیدن باره کې بر سره نن خبرې کوو چې د پښتو را روان فلم دیدن چې یو ډېر ښه سکرپټ دی، ښه اداکاران دي پکې او ښه موسیقي د دې شوې ده. دوستانو دا فلم به په کوم تاریخ ریلیز کیږي او د دې کنفرم ډیټ څه دی، د دې سټوري په کوم حوالې سره ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو دیدن چې د بدر منیر یو ښه او کلاسیکل فلم و چې هغې د کامیابۍ ریکارډونه مات کړي وو. د هغې په نوم باندې یو نوی فلم اوس چې د هغې نوم دیدن دی، په هغې کې اداکاران شاهد خان چې په مین لیډ رول کې کار کوي، ورسره جهانگیر خان دی او ارباز خان دی. په دې کې نوي کرکټرې هم دي چې هغې کې سلما سواتی چې دا هم د سوات یوه نوموړې اداکاره ده چې د دې نه وړاندې هغې په قربان د جانان فلم کې اصغر چیمه سره په مین لیډ رول کې کار کړی دی. دوستانو دا فلم نه ده معلومه چې کله به ریلیز کیږي، لا تاریخ یې نه دی ورکړی. ارباز خان د دې باره کې ویلي دي چې پروډیوسران وایي چې دا به موږ په اختر ریلیز کوو، موږ ته هېڅ پته نشته، موږ خپل کار کوو او غواړو چې یو معیاري فلم جوړ کړو چې د مینوالو په زړه کې ځای جوړ کړو، لکه څنګه چې بدر منیر خپل فلم ته رنګ ورکړی او د مینوالو په زړه کې ځای جوړ کړی. دغسې به دا دیدن هم یو کمرشل او یو ښه سسپنس سټورۍ والا فلم وي. ارباز خان په دغه موقع وویل چې دا داسې فلم نه دی چې په یو جینۍ پسې درې هلکان لیوني وي، بلکې د هر اداکار د هر کرکټر پکې ځان له هیروینه ده. خو دا یو داسې سټوري ده چې دا بالکل د پښتو په فلمونو کې تاسو نه وي لیدلي. دوستانو د دې فلم که خبره وکړو، د دې فلم لیکوال چې دی هغه سعید تکالی دی چې د پښتو فلمونو یو نوموړی رایټر او مکالمې نګار دی. د دې پروډکشن قیصر صنوبر کړی دی او دا به په صبرینا سینما باندې لګي، خو د دې د ریلیز کېدو لا کنفرم معلومات نه دي شوي. دوستانو دغه فلم ټول معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړو، امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د نور داسې فلمي معلومات دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.